مهمې جملې او اصطلاحات زده کوو په الماني ژبه باندې. دوستانو اکثره موږ وایو که نه یو چا سره ناست یو ورته وایو مطلب خبره کوه، مطلب خبرې ده کوه، ډېرې کرتې او ډېر فضول خبرې مه کوه، وخت مه ضایع کوه. نو داسې وایو په الماني ژبه باندې. دا یو اصطلاح ده کوم سم پونکت، کوم سم پونکت وایي کم ټو د پوینټ په انګلیسي کې وایي مطلب خبره کوه. او کله چې موږ چاته وایو ته ډېر وخت ضایع کوي، ته ډېر وخت ضایع کوي، دا جمله په الماني ژبه داسې وایي du verschwendest zu viel Zeit، du verschwendest zu viel Zeit، وایي ته ډېر وخت ضایع کوي. او دغه جمله د دوستانو تاسو په کمنټ کې ولیکئ، ګورو چې څوک یې صحیح لیکي. دا اکثره د هر جملې صحیح جمله په کمنټ کې لیکم، چې څوک غلط لیکي زه به ورته په کمنټ کې صحیح لیکم. وایي ما ته 15 دقیقې وخت راکړه، ما ته 15 دقیقې وخت راکړه. دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو په کمنټ کې ولیکئ.